د واک تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې د دې اونۍ ځانګړې مرکه مو د تسل خان سره کړې. تسل خان د غوره خدمتونو د ملي نندارتون جوړونکی و. راځئ له ده نه به یې واورو چې دغه نندارتون کې کومو کسانو ګډون کړی و او څو ورځې یې دوام وکړ. تسل صاحب ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. تاسو ته سلامونه، ټولو لیدونکو ته احترامات. د غوره خدمتونو د ملي نندارتون جوړولو څخه موخه څه وه؟ غوره خدمتونو ملي نندارتون یو ملي خپرونه ډیزاین شوله. زموږ هدف دا و چې څنګه کولی شو خپل داخلي تولیدات او صنعت لپاره تجارت برخه کې داسې یو کار وکړو چې نړیواله کچه یو په ملي برنامه بدله شي. نندارتونونه مخکې هم کېدلې خو مونږ ځینې شیونه ورسره اضافه کړل، لکه ورسره تفریح ورته اضافه کړله. د 1402 کال د حمل په اوله ورځ دغه ملي نندارتون رسما د ملي تجارانو په حمایت دا ملي نندارتون پیل شو. د کومو ارګانونو ملاتړ و د دې نندارتون سره د چا د خوا نه جوړ شوی و؟ د دې ملي نندارتون په جوړولو کې یقینا ډېر وخت ولګېده. زموږ هدف هم همدا و چې لږ مختلف خلکو ته وړاندې کړو. تسل ګروپ کمپنۍ، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، معرف تلویزیون، د افغانستان اسلامي امارت اداري امور، امنیتي برخې وزارت، داخلي وزارت، مختلفو ارګانونو چې په هیواد کې کار کوي او د دې دا نندارتون ورسره تړاو لري پکې انوالو ول او موږ سره یې کار کړی. وزارت د تجارت او صنعت وزارت په دې نندارتون کې ښځینه و هم ګډون کړی و او د هغوی د خوا نه کوم توکي نندارې ته وړاندې شول؟ دقیقا موږ په دې نندارتون کې 2500 غرفې وې، چونکې نندارتونونه پرله پسې وشوې. زموږ هدف دا و چې نندارتون لږ مختلف پلی کړو. یو خو نوی کال نوی کېږي، تجاران هم همدا ویلې چې کال نوی دی. دغه خوښي به موږ خپل داخلي تولیداتو به یو نیک فعال سره به یې وګورو او خلک هم ډېر حمایت وکړه د دې برنامې نه. 2500 غرفې وې چې 100 غرفې ښځینه وې. د افغانستان هغه ملي تجارانې چې هېواد کې فعالیت کوي. کومو خلکو د کومو ولایتونو که یوازې د کابل ښار خلکو په دې کې ګډون کړی و؟ تقریبا د لکونو نه اخوا لیدونکي راغلل، تماشاچیان راغلل او دا موږ دپاره ډېر داسې د هیجان خبره. اوس هم تاسو ګورئ ډېر خلک را روان دي، خپل داخلي تولیدات ګوري، خپل قصر ګوري، خپل تفریح کوي، د سره تجار حمایه کوي. نندارتونونه جوړول د سوداګرۍ او داخلي تولیداتو په وده کې څومره ښه رول لرلی شي؟ ډېر مهم رول لري، ځکه چې نندارتون هدف یو بازاریابي ده او نمایش دی چې خلک خبر شي او دغه سې نمایشګاوې چې کوم په ملي سطح باندې جوړیږي دا ډېر زیات مهم رول لري. ولس خبرول، ولس خلک راغوښتل نمایشګاه ته او د یو تجار هغه داخلي کوم تولید چې دی د هغې ښودل خلکو ته، د خلک آګاه کول، خلک خبرول، دا ډېر اساسي رول لري. تسل صاحب ځوانانو ته د پیغام څه دی تر څو همدلته پاتې شي او خپل هیواد په جوړونه کې برخه واخلي؟ زما خاص پیغام بیا هم ما خپل په خبرو کې ویلې، بیا به په لنډه توګه ووایم چې تعلیم به خپل پوره کړو، تحصیل به مفکوره کړو، تولید به خپل پوره کړو، خپل ځان په خپله ورسو، په نورو تکیه نه کوو، خپل ذهنونه، خپل فکرونه مو خپل راتلونکي لپاره جوړ کړو. بیا هم همدې خاوره کې زموږ
عزت همدې خاوره کې کېږي. همدا هیواد د ټولو افغانانو ګډ کور دی. اکثره ځوانان ذهنونه خارج پلو دي. یو څه موده مخکې تاسو کتلی ترکیې اوازې وې ټول لاړلې. ذهنونه هم دې خاورې دپاره آماده کوي. نو الله مهربانه دی، وطن په د جوړېدو حالت کې دی. وطن خپل قدمونه راخلي، خپل قدمونو باندې ولاړ دی. نور هم لاس په لاس کار ته ضرورت دی، کار به کوو وطن ته. د غوره خدمتونو د ملي نندارتون جوړونکی ښاغلی تحصیل خان، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او هیوادوالو ته مو په دې اړه معلومات وړاندې کړل. ډیره مننه. د واک تلویزیون قدرمنو لیدونکو، زموږ ځانګړې مرکه هم دومره وه. تر بیا او بلې مرکې مو الله مل شه.